أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. دا قرآن کریم یولسم فارا دا سورة هود دا اول شمار آیت سخنی ولی تر څلرم شمار آیت پوری دا دغ آیتون دوهم درس کیش. کتاب احکمت آیاتو پتیر درس کی دغه آیتون و ربط مناسبت لفظی و حرفی ترجمه د مطلب و مفهوم خلاصه بیان سوی. دنن په درس کی انشاءالله دغه آیتون تفسیر وای. په دغه آیت مبارکه کی الله عز وجل فرمای الف لام را کتاب احکمت آیات. الله عز وجل فرمای دا یو داسې مقدس مبارک عظیم الشان کتاب دی احکمت آیاته چې محکم کړی سوي دي آیاتونه هو د دې کتاب. دا داسې کتاب دی چې آیاتونه محکم جوړ کړی سوي. دا د محکم کلمه د احکام څخه د احکم یحکم احکام د باب افعال څخه د اسم مفعول کلمه. د احکام معنا دا ده چې یا د محکم معنا دا ده کتاب احکمت آیاتو چې یو کلام داسې درست او برابر کړی سي چې په هغه کې هیڅ قسم لفظي یا معنوي غلطي یا د فساد احتمال پاتې نشي. نو بیا وایي چې احکمت آیاتو کلام محکم. محکم کلام هغه درست او برابر او جوړ کلام ته وایي چې په هغه کلام کې نه لفظي غلطي وي نه معنوي غلطي وي او نه د هیڅ قسم فساد و خلل و نقصان احتمال وي. په دغه صورت کې بعد د احکمت آیاته مطلب داسي چې الله عز وجل د قرآن کریم آیاتونه داسي جوړ کړي دي چې په دغه آیاتونو کې هیڅ قسم لفظي غلطي یا معنوي فساد او خلل یا د باطل هیڅ امکان او احتمال نشته. علامه شمس الدین قرطبي رحمه الله تفسیر قرطبي کې د احکمت آیاته تفسیر هم دغه کوي. ابن کثیر رحمه الله فرمای ای محکمه فی لفظها مفصله فی معناها. د قرآن کریم آیاتونه چری په الفاظو کې محکم او مضبوط دي د معنا په اعتبار سره تفصیل دار کړی سوي دي. فالقرآن کامل سورة و معنى. قرآن کریم سورتن و لفظن هم کامل دی او قرآن کریم چی معنن و مفهومن هم چلی کامل دی. وهذا معنى ما روی عن مجاهد و قتادة و اختار ابن جریر. دا اغا معنا و مقصد و تفسیر دی چی دا امام مجاهد امام قتاده څخه منقول دی او دا غرکم علامه محمد ابن جریر ابو جعفر طبری رحمه الله غوره کړی او اختیار کړی. کتاب احکمت آیات. الله عز وجل دغه کتاب د نواقص د موجودیت څخه پاک ساتلی. دا داسې کتاب دی چې هیڅ کله پر دې کتاب باندې یو چا د عیب داسې ګوته نه دی ایښی چې د عیب په دلیل باندې ثابت او نه به تر قیامته څوک پرکښي. په سورة حامیم فصلت کې الله عز وجل دغه احکمت آیاته تفسیر ته اشاره کړي. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن کریم د الله عز وجل هغه کتاب دی لا یأتی نصرات لیه دغه کتاب لره الباطل باطل یعنی درواغ من بین یدیه د مخله طرفه ولا من خلفه او نه د شاله طرفه. نه د شاله قرآن کریم ته هیڅ قسم غلطی فساد خلل باطل لا نشرت. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې محکم دلته د منسوخ په مقابله کتاب احکمت آیاته مطلب د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پنیز داد چې دغه کتاب یعنی قرآن کریم الله عز وجل په مجموعي ډول او حیثیت سره محکم یعنی غیر منسوخ جوړ کړي.
قرآن کریم داسې نه دی لکه تیر اسماني کتابونه، لکه تورات، لکه انجیل وغیره. تورات و انجیل زبور وغیره دا د قرآن کریم پر راتګ سره منسوخ شول، لیکن کتاب احکمت آیات، دا کتاب تر قیامت پورې داسې محکم یعنی غیر منسوخ. وجه څه؟ وجه دا ده چې د قرآن کریم تر نازلېدو وروسته د نبوت سلسله ختم شول. حدیث شریف کې راځي ذهبت النبوة وبقیت المبشرات، نبوت ختم شو نور زیری فاتح. نو ځکه تر قیامت پورې دا کتاب منسوخه کیږي نه، دا به دغسې محکم او مضبوطه وي. خو بیا سوال پر کېږي چې د قرآن کریم ځینې آیاتونه په ځینې آیاتونو سره منسوخه سوي، وایي د قرآن کریم ځینې آیاتونه بیرته د قرآن کریم په ځینو آیاتونو سره منسوخه کېدل، دا د احکمت آیاته سره په ټکر کې نه دي. ځکه په مجموعي ډول سره، په مجموعي حیثیت سره الله عزوجل قرآن کریم محکم یعنی غیر منسوخ جوړ کړی. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، ورست تر دې فتفصیل سره بیان کړی سوي دي آیاتونه د دې قرآن. من لدن حکیم خبیر، لطرف د داسې ذات چې د حکمتونو څښتن دی او خبردار دی په هر څه باندې. دا د قرآن کریم دوم شان او صفت دی. ثم فصلت آیاته، فصل یفصل تفصیل د بابی تفعیل څخه راځي. د تفصیل اصلي معنا دا ده چې د دوو شانو تر مابین فصل امتیاز او جلاوالی راسي. همدغه وجه چې په عامو کتابونو کې مصنفین حضرات مختلف مضامین د فصل او فصل په عنوان سره بیان کړي. فصل فی الطهارة، فصل فی البیر وغیره وغیره. ځکه چې یوه موضوع چې کله د بلې موضوع څخه جلا کېږي نو مصنفین حضرات هلته د فصل عنوان نه وي. ثم فصلت، په دغه مقام کې د تفصیل آیات څخه مراد دا هم کېدلی شي چې په قرآن کریم کې الله عزوجل عقاید، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، حلال، حرام، دا هر مضمون الله عزوجل په جلا جلا آیاتو کې بیان کړی. فصلت من لدن حکیم خبیر، دا معنی هم کېدلی شي. ثم فصلت چې قرآن کریم د الله عزوجل له طرفه څخه په یو وخت کې پوره کامل مکمل په لوح محفوظ کې ثبت کړی شو. پوره ګیر سپارې قرآن اول تر اخره الله عزوجل په لوح محفوظ کې په یو وخت کې پوره محفوظ کړي. بیا د مختلفو قومونو، ملکونو، علاقو، حالاتو، ضروریاتو په اعتبار سره آهسته آهسته لړ لړ د 23 کاله په وخت کې نازل شو. دا د دې لپاره چې حفظ هم اسانه سي او پر دغه قرآن باندې په تدریج او آهسته آهسته والي سره عمل کول هم اسانه سي. نو ثم فصلت معنا دا چې دا کتاب د ټولو ضروریاتو پر تفصیل او بیان باندې مشتمل دی. په سورة النحل کې الله عزوجل د دې جملې تفسیر کړی. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اے زمان نبی الله عزوجل فرمایي موږ پر تا باندې قرآن کریم په داسې حال کې نازل کړی دی تبيانا لكل شيء چې هر شی لره بیانونکی دی، هر شی لره بیانونکی. دا وایي مطلب الف لام را، الله عزوجل په معنا د دې حروف ش خبر دی. کتاب دا قرآن کریم داسې مقدس مبارک عظیم شان کتاب دی. احکمت آیاته، محکم کړی سوي دي آیاتونه د دې قرآن، هیڅ قسم لفظي و معنوي غلطي نسته پکښې. ثم ورست فصلت، فتفصیل سره بیان کړی سوي دي. دا ټول ضرورياتو حاجاتو پر تفصیل و بیان باندې مشتمل کتاب. من لدن لطرف حکیم، د حکمت والا ذات، خبیر د خبردار ذات لطرف راغلی دی. من لدن حکیم خبیر، دا ټول آیاتونه د داسې ذات او هستی له طرف راغلي دي چې حکیم هم دی، خبیر هم دی. یعنی د داسې ذات له طرف راغلي دي چې د هغه ذات په هر فعل کې دومره حکمتونه پټ او مضمر دي چې انسان په دې خپل کوتا عقل او په دې خپل قاصر او محدود عقل سره د الله عزوجل د حکمتونو او مصلحتونو احاطه نشي کولی. خبیر هغه د کائنات، هغه د نړۍ، هغه د مخلوقات په ذره ذره موجوده او آینده باندې خبر دی. هغه د ټول موجوده حالات او آینده حالات پیژني. په دې ټول باندې د الله عزوجل نظر دی، نو ځکه خپل احکام نازلوي. د الله عزوجل ذات انسانانو پر ذات باندې څوک نشي قیاسول. انسان چې هر څومره عقلمند سي، هوښیار سي، تجربه کار سي، مګر دا د انسان عقل او دانش شکوه چې دا په یو محدوده دایره کې راګرځي.
د انسان تجربه چې هر څومره ډېره سي دا تجربه د پر شاوخوا ماحول راګرځي. ځینې وختونه د انسان کړې تجربه د آینده زماني او د آینده حالاتو په اعتبار سره ناکام او غلط هم ثابته سي، مګر الله عز وجل داسې نه دی، خبیر، هغه په ماضي، هغه په حال، هغه په مستقبل، د هغه ټول الله عز وجل خبر. الله تعبدوا الا الله، تاسې عبادت مکوئ مگر یوازې د الله عز وجل. ابن کثیر رحمه الله فرمای، ابن کثیر رحمه الله فرمای ای انزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، نازل کړی سوی دی دغه محکم او مضبوط او مفصل کلام یا قرآن د دې دپاره چې موږ د الله عز وجل عبادت وکړو یوازې و یوازې ده. اننی لکم نذیر و بشیر، یقینا بیشک زه چې یم ای زما نبي و دې کافرانو ته ووایه ستاسې دپاره نذیر بیرونکی یم و بشیر او زیری درکوونکی یم. تېر درس کې راغلی انی لکم نذیر من العذاب ان خالفتموه و بشیر بالثواب ان اطعتموه. د عذابونو څخه مو بیروم که مو مخالفت کوئ، د ثوابونو زیری درکوم که مو اطاعت کوئ. حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د صفا پر غونډۍ باندې پورته سو، فدعا بطون قریش. نبی کریم علیه السلام د قریش مختلف شاخونه، د قریش د قوم مختلف شاخونه او مختلف قبیله نبی کریم علیه السلام راوغوښتل. الاقرب ثم الاقرب، یو په بل پسې نږدې نبی کریم علیه السلام په نومونه یاد کړل چې ای پلانکۍ قبیله، ای پلانکۍ قبیله، ای پلانکۍ شاخه، ای پلانکۍ پښې، ای د پلانکینی که اولاد راسي. فاجتمعوا، قریش را جمع شول. فقال نبی کریم علیه السلام ورته وفرمایل یا معشر قریش، ای د قریشو ټولې، ارأیتم ستاسې څه خیال دی لو اخبرتکم ان خیلا، که چیرې زه تاسې ته خبر درکړم چې د دشمن یو سپور لشکر، ان خیلا د دشمن یو سپور پر آسانو باندې لشکر، تسبحکم سهار پر تاسې باندې حمله کوي، الستم مصدقین، ایا تاسې زما د خبرې تصدیق په دغه باره کې کوئ؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا، مشرکین یا قریش ورته وویل چې موږ پر تا باندې تر ننه د درواغو تجربه نه ده کړې، موږ یې منو. قال نبی کریم علیه السلام وفرمیل فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نو چې زما دا خبره منئ نو په دې خبرې کې م شک مه کوئ، یقینا بېشکه زه ډارونکی و بیرونکی یم تاسې لره د یو سخت عذاب د راتګه څه چې هغه ستاسې مخته را روان دی. یعنی په دغه آیاتونو کې نبی کریم علیه السلام ته حکم سوی چې د ټول جهان او نړۍ خلکو ته ووایي چې زه د الله عز وجل له طرفه تاسې لرې بیرونکی هم یم، زیری درکوونکی هم یم. د نذیر ترجمه په عجمي ژبه کې په بیرونکي سره کېږي، لیکن دا د نذیر کلمه هغه بیرونکي ته نه وایي چې یو څوک د دشمن څخه بیروي، یا د یو وحشي و درینده حیوان څخه بیروي، یا د یو بل نقصان رسونکي څخه بیروي. نذیر د هغه شخص لپاره ویل کېږي چې خپل یو دوست، انډیوال، عزیز، قریب په ډېر شفقت و محبت سره د داسې شانو څه وبېروي، د داسې شانو څه یې وساتي چې هغه د ده دپاره یا په دنیا کې یا په آخرت کې مضر یا تاواني او نقصاني تمام شي. یو څوک راولاړېږي خپل انډیوال د یو داسې شي څه بیروي چې هغه شی ده په دنیا کې تاوان کوي یا په آخرت، دغه ته نذیر ویل کېږي. نذیر دغه ته نه وایي چې یو څوک د حیوان او د درینده و د دشمن یا د بل څه وبېروي. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، یعنی په دغه محکم آیتونو کې الله عز وجل خپل بندگانو ته دغه خبرې هدایت هم کړي چې د خپل رب او پروردګار څخه مغفرت او معافي وغواړي او توبه وکړي. د مغفرت تعلق د مخکنی ګناهونو سره دی چې موږ تاسې تیر ګناهونه ورته وایي، او د توبې تعلق چې دی د آینده ګناهونو سره. پر تیرو ګناهونو و الله عز وجل ته رجوع کول یعنی بخښه غوښتل، او په آینده کې د ګناه نه کولو عزم کول دې ته توبه وایي. پر تیرو آیاتونو د الله عز وجل څخه معافي غوښتل دې ته مغفرت وایي، استغفار وایي، او په آینده کې د ګناه نه کولو عزم کول دې ته توبه وایي. او په حقیقت کې صحیح توبه دا ده چې انسان پر تیرو ګناهونو پښیمانه سي، د الله عز وجل څخه معافي وغواړي، او په آینده کې د ګناه نه کولو پوخ عزم او اراده وکړي، دې ته څه وایي؟ توبه وایي. ځکه بعضې بزرګان فرمایي چې په آینده کې د ګناه څخه د ځان ساتنې پوخ عزم او اهتمام نه کول، فقط په ژبه سره استغفر الله استغفر الله ویل، دا د کذابینو د درواغجنو خلکو توبه.
استغفر الله استغفر الله. په آینده او مستقبل کې د ګناه څخه د ځان ساتلو پوخ عزم نه کول، پخه اراده نه کول، پوخ اهتمام او عنایت نه کول، فقط پر ژبه باندې استغفر الله استغفر الله ویل. بزرگان فرمایي چې دا د دروغجنو خلکو توبه ده. د داسې استغفار متعلق باید بل استغفار وسی، پر داسې استغفار باندې بل استغفار باید وسی چې په خوله استغفر الله استغفر الله وایي، په زړه کې اراده نه لرو د ګناه د ترک، نه پر تیرو پښیمانه نه په آینده کې د نه کولو عزم کوو. معصیت را خندم آید زی استغفار ما، معصیت را خندم آید زی استغفار ما. و زموږ پر دغسې استغفار باندې معصیت خاندي چې توبه مو پر شونډانو باندې وي، چې په خوله کې مو د توبې الفاظ وي او په لاسو کې مو تسبیح وي او په زړه کې د ګناه د ترک اراده نه لرو، نو پر دغسې استغفار باندې معصیت هم خاندي. دا خپل قابل د دغه چې پر دغسې استغفار باندې نور استغفار وي. وان استغفروا، الله عز وجل حکم کوي تاسو ته چې مغفرت غواړي ربکم د خپل رب څخه، ثم توبوا الیه، بیا توبه وباسئ الیه د دغه رب طرف ته. یمتع گټ بدر کی کوم تاسو ته الله عز وجل متاع گټ حسنا شایستا، یمتع گټ من بم کی کوم تاسو الله عز وجل متاع حسنا، پش گټ سره بم گټ من کی شایستا گټ بدر کی الی اجل مسمى، یو ټاکلی وخت و نیټی پوری. سوال دا پیدا کیږي چې استغفار او توبه خو یو شی دی، څه فرق دی؟ علما ولیکلي دي چې دا وان استغفروا ربکم، د دې معنا دا ده چې د خپل کفري او شرکی او معصیتي کړنلارې څخه خلاص واخلي. او په ثم توبو کې اشاره و دغه طرف ته سوي چې کله ملا واقعي په ایمان مشرف وسولس، بیا دغه حالت ته د مرګ تر ورځې پورې ادامه ورکړي چې دغه آیت مصداق جوړ شي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یقینا بیشک هغه کسان چې اقرار کوي چې زموږ رب الله عز وجل دی، یعنی ایمان باندې راوړي، ثم استقاموا، بیا پر دغه راوړي ایمان باندې مستقیم اوسي، تتنزل علیهم الملائکه، پر داسې کسانو بیا فرشتي راکښته کیږي، الله تخافوا، او بیا دوی توای چې بیریږي ما، ولا تحزنوا، غمجن کیږي ما، الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، تاسو زیری حاصل کی په جنت سره چې ستاسو سره وعده شوی ده، ستاسو سره وعده شوی. وان استغفروا ربكم، مطلب دا دی چې کفر شرک پریږدي، په ایمان مشرف اوسئ، ثم توبوا الیه، او بیا هغه ته رجوع وکړئ، پر راوړي ایمان باندې دوام اختیار کړئ. یمتعکم متاعا حسنا، الله عز وجل بغټ ورسوي تاسو ته شایسته ګټه. څوک چې استغفار کوي، څوک چې توبه والا جوړیږي، داسې کسان به په دنیا او آخرت کې کامیاب وي. داسې کسانو د پاره به د عیش او عشرت او راحت ژوند او زندگی وي. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. کومو کسانو چې په صحیح ډول پر خپل تیرو ګناهونو باندې معافي وغوښتل، استغفار وکړي، او آینده او مستقبل کې د ګناهونو څخه د ځان ساتنې پوخ عزم او پخه اراده وکړي، صرف دا نه چې ګناه به الله عز وجل وربخشي، بلکې دوی د شایسته زندگی مسیوري، شایسته ژوند به. بل ځای الله عز وجل د دې شایسته ژوند تشریح کړي، لنحيينه حیات طیبه من عمل صالحا، چا عمل د نیکو وکي، من ذکر او انثى، کنروی کشجوی، وهو مؤمن، فداس حال کی چې د ایمان خاوند وي، فلنحيينه حیاتا طیبه، وداس کسانو ته به موږ پاکیزه زندگی او پاک ژوند ورکو. یمتعکم متاعا حسنا، علما ولیکلي چې د دنیا او آخرت دوار زندگی ته دا حکم شامل دی، یمتعکم متاعا حسنا. د جمهور مفسرینو تحقیق هم دغه دی چې د متاع حسن مطلب داری چې الله عز وجل به دغه استغفار کوونکو توبه کوونکو کسانو ته په دنیا او آخرت کې ښه ژوند ورکړي. په سورة نوح کې الله عز وجل د دې صراحت او ښکاروالی کړی. څوک چې استغفار کوي په دې دنیا کې، د هغوی په باره کې الله عز وجل فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا، وببوروي اسمان پر تاسې باندې پرلپسې، رایله به را وبلیږي السماء، اوبه د اسمان علیکم پر تاسې باندې مدرارن پرلپسې ورېدونکي، اسمان به پر تاسې باندې پرلپسې اوبه ووروي،
ويمددكم باموال وبنين الله عز وجل با مراد کی تم تاسی کومک بمو او کی کم ستاسی باموال فمالو سر وبنين پاولادو سر ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله عز وجل بدر کی تاسی تباغنا او درب کی تاسی تولی شکاره خبره چې د رحمت باران او مال او اولاد د دې تعلق د دې دنیا تر ژوند فرید د دې دنیا تر ژوند فرید نو ځکه په آیت مبارکه کې د متاع حسن تفسیر د اکثر مفسرین په نیز داس چې کم قوم استغفار کوي کم قوم چې توبه کوي د استغفار او توبې په نتیجه کې الله عزوجل د هغه قوم په رزق روزي کې وسعت فراخي راولي او هغه قوم ته الله عزوجل د ژوند او د عيش سهولتونه ورکوي د آفتونو او عذابونو څخه محفوظ کوي يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى واستاسي وګوري نړۍ آفتونه نیولې آفتونه را روان دي عذابونه را روان دي ورځ تر بل پر مسلمانانو هم سختي را روان دي پر کافرانو خو اسیم دایره راتن یسولات په زرګونو یې د ورځې وجل کی يمتعكم متاعا حسنا د متاع حسن د شجوند وعده الله عزوجل د استغفار او د توبې سره کړی زمو د افتونو عذابونو سي حفاظت کوم خو تاسو به دوه کار کوي استغفار وکوي او د استغفار سره سره توبه هم بس او هر کله چې د دنیا ژوند یو ورځ ختمېدونکی دی د دنیا ژوند یو ورځ ختمېږي د دنیا ژوند عيش عشرت راحت شي دا د الله عزوجل د قدرت د قانون لرو څخه دایمي نه دی د قانوني قدرت د الله عزوجل د قدرت چې کوم قانون دی هغه دغه فیصله کړی دی چې دا ختمېږي نو ځکه الى اجل مسمى و فرمایل الى اجل مسمى و فرمایل چې دغه د پاکیزه ژوند او د عيش سهولتونه چې دا تر یو خاص نیټه پرې دي چې هغه مرګ دی اخر بمري تاسو مګر د دې مرګ څخه ورسته د دومي نړۍ ژوند شروع کیږي د دوم عالم ژوند شروع کیږي څوک چې په دې دنیا کې توبه او استغفار کوي دا هغه د پاره په پاینده کې دایمي راحتونه لري دایمي راحت حضرت سهل بن عبد الله رضی الله عنه فرمای چې د متاع حسن څخه مراد ده چې د انسان توجه د مخلوق سره وګرځي د خالق طرف ته د مخلوق څخه خپل تم امید قطع کول د خالق طرف ته خپل ټول امیدونه متوجه کول د متاع حسن ځینې علما فرمای چې متاع حسن دغه ته وایي چې انسان پر موجوده حالت قناعت وکړي او څه چې په لاس کې نشته د هغوی په غم کې ځان سرګردانه نه کړي حدیث شریف کې راځي اللهم اغفر لي ذنبي خدای زما ګناهونه ما توبه کړي ووسع لي خلق خدای اخلاق مې را فراخ او ښایسته کړي تنگ اخلاق مې ما جوړه وطيب لي كسبي خدایا رزق و روزي مې را پاک وقنعني بما رزقتني څه چې دې را کړي دي خدای پر هغه قناعت راکړي ولا تذهب طلبي الى شيء صرفته عني یا لازم طلب د هغه چې طرف ته م بیاي چې تاسو ما څه ګرځولي یو شی ما په قسمت ته نصیب کې نه څه زبسیلی ونه وسرګردانه د متاع حسن دریم تفسیر بزرګانو داسې کړی چې متاع حسن د متوي چې انسان پر موجوده رزق او روزي او تقدیر او قسمت باندې قناعت وکړي څه چې مفقود دي څه چې نيستي دي څه چې په لاس کې نشته دا په غم کې ځان سرګردانه یعنی په دنیا کې چې سم میسر او پر هغه اطمینان بس دی واخ پر هغه د اطمینان حاصل چې نه دي حاصل دا په غم کې سرګردان رادیو یتوي متاع حسن د انسان توجه د مخلوق څخه د خالق طرف تراسي یتوي متاع حسن يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله الله عز وجل ورکوي كل ذي فضل حد نیک عمل خاون لره فضل او فضل خپل یعنی جنت علماء ولیکلي دي چې د اول فضل څخه مراد د انسان اعمال صالحه دي د دوم فضل څخه مراد جنت دي مطلب دا دی چې هر نیک عمل کوونکی بنده ته الله عز وجل خپل فضل یعنی جنت ورکوي جنت ورکوي وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ومخکنی جمله کې د دنیا او آخرت د دواړو د متاع حسن یعنی د شجون وعده الله عز وجل په دویمه جمله کې الله عز وجل د جنت د لا زوال نعمتونو ذکر وکړي په اخر کې د آیت الله عز وجل څه فرمایي وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ کچیر تاسو مخ وګرځوي زبیریږم پر تاسو باندې دی ویلوی ورځ د عذاب څخه یعنی کده دغه نصيحت او خیر خواهی څخه تاسو مخ واړوي پر تیر ګناهونه مو معافي او استغفار ونکي د آینده لپاره مو توبه ونیسل نو قوي امکان د دې خبرې ستا
ما ته ډیر لوی غم او فکر را پیدا دی چې تاسې به د قیامت د ورځ په یو لوی عذاب کې ګرفتار شئ. د غټې ورځې څخه مراد د قیامت ورځ ده، ځکه چې د قیامت ورځ د خپل وسعت او تراخي په اعتبار سره هم غټه ده، یوه ورځ یې د 1000 کاله سره برابر ده. او د قیامت په ورځ کې چې کوم حالات او واقعات راتلونکي دي هغه هم چې دي د دې په اعتبار سره هم هغه غټه ورځ ده چې د دې دنیا تر غمو یې غمونه غټ دي. نو په دې خاطر باندې الله عز وجل فرمایي ای زما نبي دوی ته وایي خبره نه منئ زه پر تاسې باندې د یو لوی ورځې د عذاب بیریږم. سوال دا پیدا کیږي چې الله عز وجل په دغه آیت مبارکه کې وفرمایل څوک چې استغفار کوي او څوک چې توبه باسي زه هغوی ته ښایسته ژوند ورکوم. اوس سوال دا دی چې موږ ډېر مسلمانان په تریخ ژوند کې نن سبا وینو، استغفار هم کوي توبه یې هم ایستوي لیکن بیا هم ژوند تریخ وي، روزي یې تنګه وي، د مشکلاتو سره مخامخ وي. دا یو سوال دی. الله عز وجل فرمایي تاسې استغفار وکړئ توبه وباسئ زه به ښایسته ژوند درکړم. د استغفار او توبې سره الله عز وجل د ښایسته ژوند وعده کړې، یعنی ایمان راوړي او خپل راوړي ایمان ته ادامه ورکړي. بیا هم ډېر مسلمانان نن سبا د مځکې پر سر تریخ ژوند تېروي، رزق روزي یې تنګه وي، د مشکلاتو سره مخ. یو جواب مفسرینو حضراتو دا ورکړی چې د کوم مسلمانانو چې ژوند تریخ وي، روزي یې تنګه وي، د مشکلاتو سره مخ وي، د دې صالحینو چې ژوند خراب وي دا هم د ټولنې د فساد د وجې صالح او نیکان خلک چې په ژوند کې د تریخ حالت سره مخ کېږي دا په حقیقت کې د ټولنې د فساد د وجې د روزي د تنګسۍ سره مخ کېږي. وجه یې دا ده چې د دنیا عذاب کله کله د جنایتکارانو څخه و هغه نورو کسانو تم تجاوز کوي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. د هغه فتنې او عذاب څخه ځان وساتئ چې یوازې تر ظالمانو او جنایتکارانو پر نه ده محدوده. منحوس اعمال، بے برکت اعمال، شوم اعمال، ظلم وحشت و بربریت چې په یو ټولنه کې کېدی کې څم یو څو کسان کې دا بے برکتي او نحوست او وحشت یعنی دا بد اثرات پر ټوله ټولنه لویږي. نو که چیرې د مسلمانانو ژوند هم تریخ وي د دې معنا دا دی چې په دې ټولنه کې فساد شروع دی. د ټولنې د فساد د وجې د دې نیکانو صالحانو بزرګانو په ژوند کې هم تریخوالی راغلی. دا یو جواب دی چې سید قطب شهید رحمه الله په خپل تفسیر فی ظلال القرآن کې ورکړی، ډېر ښایسته جواب. او بله خبره دا ده نیکان خلک چې په دنیا کې د روزي د تنګسۍ سره مخ سي دا د دې لپاره چې الله عز وجل لوی اجرونه ورکړي، خو د زړو سکون او اطمینان دوی د لاسه نه ورکوي. دوی غریبان وي، مسکینان وي، ژوند یې تریخ وي، خو زړونه یې سکون او مطمئن وي. ښکاره خبره ده چې د سړي ژوند په وارخطایي او اضطراب باندې ترخیږي، د روزي په تنګۍ باندې سړي ژوند نه ترخیږي. زموږ داسې بزرګان هم تېر سوي دي چې هغوی پر فاقي او پر فقر باندې خوند اخیستی، فقر او فاقه هغوی خوندوره ګڼل. داسې بزرګان هم زموږ د تېر سوي دي چې په کومه شپه به په کور کې فاقه و شی به نه و، ماشومان یې پر فاقې د حضرتجي او د شیخجي منې شو، بدلي بیا ویلې ماشومانو چې نن زموږ کور ته فاقه ده. داسې تربیه یې ورکړې. نو د بزرګانو ژوند د روزي په تنګۍ باندې نه ترخیږي، د مؤمنانو ژوند د روزي په تنګۍ باندې نه ترخیږي. د سړي ژوند چې ترخیږي هغه په وارخطایي سره، په اضطراب سره چې وارخطا وي، پریشانه وي. لیکن بزرګان د زړه سکون او اطمینان همیشه لري. والله اعلم. الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه. الا خبردار الله عز وجل فرمای ان بیشک هم دا کافران چې دي یسنون تاوی صدور سینهم خپلی یستخفوا منه لپاره د دې چې پټ کې هغه څه چې د دوی په سینو کې دي منه د الله عز وجل څخه. دغه آیت شان نزول واوري نور بیا ترجمه ختمه کړو. دغه آیت په شان نزول کې د علماء کرام څخه متعدد روایت منقول دي. علامه عبدالرحمن ابن علي ابن محمد جوزی رحمه الله په خپل تفسیر زاد المسیر کې جمع کړي. یو شان نزول تاسو واوري په روایت د بخاری شریف. امام المفسرین حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې ځینې مسلمانانو ته ډیره حیا ورته، پر ځینې مسلمانانو باندې دومره حیا غالبه وه چې د استنجا کولو په وخت کې د خپلې ښځې سره د جماع کولو په وخت کې یا د نور بشري او انساني ضرورت په وخت کې به د شرم د وجې څخه خپل سر پټ کړی و، بدن به پټ کړی و. د دې خپل بدن د برهنه ولڅولو ښکاره کولو څخه به دوی شرمېدل چې اسمان والا مجمل د استنجا په وخت کې به سر او بدن پټ کړی، د خپل اهل سره د جماع په وخت کې به سر او بدن پټ کړی. وای دا خلک مغلوب الحال. په دغه آیت مبارکه کې الله عز وجل د داسې خلکو اصلاح وکړي چې دومره اندازه غلو تعمق مبالغې ته ضرورت نشته. بنده په هیڅ وخت کې د الله عز وجل څخه نشي پټېدلی،
لہذا د بشري او انساني حاجات او ضرورت په وخت کې د دومره غلو او د دومره مبالغه او د دومره بې ځایه تکلیف او تکلف څخه کار اخیستل نه دی پکار. نو عبد الله ابن عباس فرمایي چې ځینې مسلمانانو ته دومره حیا ورتله هغه وخت چې دوی به د خپلو مېرمنو سره جنسي رابطه نیول یا بیا اودسمات کوي، ځانونه به پټ کړي وو، ځانونه به پټ کړي وو. الله عز وجل دا ذکر سوی آیت نازل کړي د دوی اصلاح وکړي چې تاسو متوسط ولاس ډیر غلو تعمق او مبالغه په شي کې مکوي چې مړ الله عز وجل چې شل پټوام پر ځان واچي الله عز وجل تاویني په اعتدال کې به سړی ولاس. دا یو روایت. علامه وحیدی رحمه الله په خپل کتاب اسباب النزول کې دغه آیت په شان نزول کې فرمایي د منافقینو د ډلې څخه یو کس اخنس بن شریق د نبی کریم علیه السلام سره په ځړی کې ډېر زیات کینه او عداوت او دښمنی درلوده، او په ښکارا د نبی کریم علیه السلام سره ډېر شوزه کول، ډېر ښه اخلاق ور سره کول. تا به دا فکر کوي چې دی دا خپل د زړه حالت د الله عز وجل یا د نبی کریم علیه السلام څخه پټوي. نو دا منافق په ځړی کې عداوت او دښمنی ور سره درلوده، په ښکارا د نبی کریم علیه السلام سره شوزه کول. دا د اخنس بن شریق سیاست دی وسم په ټولنه کې داسې کسان دي چې په ځړی کې بد در سوړي، نفرت در سره کوي، حسد کینو عداوت در سره لري، لیکن مخامخ لاس پر جګر د ثنولي چې خدای خو مراول الله مراول داسې را باندې ګران است تاسو نو داسې انسانان یک بزوی کې بد در سوړي. منافقت نه دی پکار. د اخنس من شریک په شان کې هدایتونه نازل شوه. الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا. دوه مخی سیاست باید څوک ونه کړي، صفا وسی باطن او ظاهر باید سره یوي. دا دوم شانی نزول. امام بغوی رحمه الله په خپل تفسیر بغوی کې روایت نقل کړي چې په مشرکینو کې داسې کسان هم و چې خپل کوټې ته بننه وتل، خپل وطاق ته بننه وتل، د کور پردې به رایله کړي او دا خپل سینه او زنګنونه به سره یو ځای کړل، خپل سینه به زنګنو ته ورکړل، خپل ځان به ټینګ په کالو په جامو کې راون غشتي او بیا به د ځان سره وي هل يعلم الله ما في قلب. ایا الله عز وجل په هغه څه باندې خبر دی چې ما په زړه کې پټ دی؟ ما خدان دا دونه پټ کړی. وای الله عز وجل د دغه مشرکینو په شان کې د غایت نازل کړي چې ارڅونه سینې تاو کې، ارڅونه سینې زنګنو تور کې، ارڅونه پټوانو کمبلي پر ځان واچوي چې ارڅومره ځان په جامو کې راون غاري. الله عز وجل ستاسو په ظاهر او په باطن خبر دی. دا مشرکین بیا عقلی په کور بننه وتی پر دې به رایله کړل، سینه به زنګنو تور کړ، پټو به پر ځان واچوي او ولوستي نو راسي زمټ په اړه څوک خبرې شي. امام بغوی رحمه الله دا روایت نقل کړي. ابن عطیه سکندری رحمه الله په خپل تفسیر المحرر الوجیز کې نقل کوي ځینې کفار به چې د نبی کریم علیه السلام سره مخامخ کېدل، واوري ځینې کافران چې به د نبی کریم علیه السلام سره مخامخ کېدل نو سرونه به کښته کړل، سینې به د نبی کریم علیه السلام څخه وګرځول، شاوې به ورواړي، سر به کښته کړي، سینه به د رسول الله څخه وګرځول، شا به ورګرځول او پر مخ باندې به پټو مټو رايلک. دا د دې لپاره چې د دوی سترګې پر نبی کریم علیه السلام باندې ونه لګي. ظالمان دغه حال دغه هغه بغض او عداوت. وهم يظنون ان ذلك يخفى عليه وعلى الله. د دې مشرکین او کفارو دا ګمانو چې د دوی په دغه ذکر سوي عمل باندې نه رسول الله پویږي نه الله عز وجل پویږي. فنزلت وای دغه ذکر سوي آیاتونه نازل سول. څلور قسم روایت تاسو ته دغه یو شان نزول په باره کې راغلی. د بخاری شریف روایت، د اسباب النزول روایت، د امام بغوی روایت او د ابن عطیه سکندری روایت. محققین مفسرین فرمایي چې دغه ټول روایتونه یو د بل سره ټکر نه لري. دا خبره د امکان څخه لري نه ده چې دغه څلور قسمه واقعات دي تحقق تراغلي او وجود ته راغلي. د آیت مبارکه مفهوم پر دې څلور سره صادقیږي او پټیږي. وجه دا دی چې سلف صالحین او مخکنی علما او بزرگان د آیت پر مصداق هم د شان نزول اطلاق کاوه. د آیت پر مصداق باندې هم د شان نزول اطلاق کاوه. د یو آیت په مصداق او مفهوم کې دا ضروری نه ده چې د آیت شریف سره دی هغه په یو وخت کې متحقق شوی. نو کله چې دا آیت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی ځکه محققین مفسرین فرمایي چې اصلي شان نزول به د کفار او مشرکین واقعات به ځکه سورته هود مکی دی. نو زب د آیت ترجمه ته نوربه دا درس ختم کړ. الا خبردار ای زما نبی ان نبی شکهم دا کافران چې دي یسنون تاوی صدور سینهم خپلی لیل پار دری یستخفو چې دوی پټ کی
منه د الله عز وجل څخه چې دوی په زړونو کې ساتلي دي، یعنی په زړه کې د نبی کریم علیه السلام عداوت او دشمنی و کینه ساتلې ده. سربیره پر ځان باندې کالی اچوي، سربیره پر ځان باندې جامې اچوي. الا خبردار، الله عز وجل فرمایي حين هغه وختم الله عز وجل دوی پیژني او په دوی پوهیږي. یستغشون چې دوی پټوي ځانونه خپل ثياب په جامو کې هم خپل. الا خبردار حين په داسې وخت کې الله عز وجل په دوی پوهیږي. یستغشون ثيابهم چې دوی په پرده کې جوړوي. یستغشون چې دوی پټوي ځانونه خپل ثيابهم په جامو خپلو کې. یستغشون چې دوی رانغاړي ځانونه خپل ثيابهم په جامو کې خپل. هغه وخت الله عز وجل ته معلوم دی چې دا کفار او مشرکین خپل ځانونه په خپل جامو کې راونغاړي پټي کې. يعلم الله عز وجل في جن ما هغه څه یسرون چې دوی په پټ کوي، وما او هغه څه يعلنون چې دوی په ښکارا کوي. الله عز وجل په غشانو باندې خبر دی چې دوی ښکارا کوي او چې دوی پټوي. په ټول وختونو کې الله عز وجل په دوی خبر دی. الا خبردار حين خصوصا په هغه وخت کې الله عز وجل په دوی پوهیږي. یستغشون ثيابهم چې دوی ځانونه په خپل جامو پوشاکو کې په پرده کې جوړوي، په پرده کې جوړوي. الله عز وجل ته د دوی ظاهر او باطن یو رقم دی. نبی شکه الله عز وجل چې علیم ډیر شپو او خبردار ذاتی بذات فحالات الصدور د سینو. الله عز وجل د سینو په حالات هم خبر دی، د زړه پر ازونو خبر دی. ای کی در دل نهال کنی سری آن کی دل افریدا میدان د. نو پر کوم رب باندې چې ستاسي د سینو خبرې پټ نه دي، پر هغه به ستاسي د ژبو خبرې څنګه پټې شي. شاه عبدالقادر رحمه الله په خپل تفسیر موضح القرآن کې فرمایي چې کافرانو به څه د مخالفت خبرې په کورو کې کولې. کافرانو به د نبی کریم علیه السلام د مخالفت او عداوت او دشمنی خبرې په کورو کې کولې. جواب په قرآن کې نازل دی چې داري الله عز وجل به د دوی رازونه ښکاره کړل. دوی دا فکر کوي چې دلته موږ ته څوک ولاړ دي دا خبرې اوري. کافرانو به په خپلو کورو کوټو پیټکو کې د نبی کریم علیه السلام په مخالفت او عداوت کې خبرې کولې. دا د دوی خبرې به الله عز وجل په قرآن کې رسوا او افشا کړي. دوی دا فکر کوي چې زموږ په مجلس کې یو سړی شته چې دا خبرې د الله رسول ته ورسوي، دا خبرې نبی کریم علیه السلام ته ورسوي. نو هغه چې دوی به کله خبرې کولې ځانونه به په کالو په جامو کې وپیچل، سرونه به ښکته کړل. نو دوی دا فکر کوي چې اوس زموږ خبره څوک وانه وړي. الله عز وجل وایي دغه آیاتونه نازل کړل. علماء لیکلي دي چې د آیت شان نزول هغه دی چې د مشرکینو په شان کې نازل شوی دی د آیاتونه، ځکه چې سورت مکی دی. یعنی دغه آیت د کافرانو په حق کې نازل شوی دی، لیکن دغه آیت د خپل عام مدلول او عام مفهوم په اعتبار سره کچیر د ځینې مسلمانانو د یو غلطي اصلاح ته متضمن وي، نو په دې کې کوم حرج نشته. اصلي نزول د کافرانو په باره کې شوی ځکه چې سورت مکی دی، لیکن د دې سره سره نزول د کافرانو په باره کې شوی دی د خپل عام مفهوم او مدلول په اعتبار سره که د ځینې مسلمانانو د ځینې غلطي اصلاح پکې راغلي، په دې کې کوم حرج نشته چې مسلمانانو شرم کاوه. الا انهم يسنون. علماء لیکلي دي چې په ښکاره داسې معلومي دي چې د الا تورې د نبی کریم علیه السلام د تنبیه او خبرداري دپاره راغلی دي. په حقیقت کې وایي دغه ذکر سوی خبرداری کفارو ته ورکول کېږي چې خبردار ستاسې د پټېدلو هڅې بابیزه او بې فایدې دي. الله عز وجل ته هر څه معلوم دي، حتی ستاسې د پټولو هڅې هم الله عز وجل ته معلوم دي. الله خبردار ان بشکهم دوی چې یسنون تاوی صدور سینې هم خپلې لیله پاره دي یستخفو چې پټ کې منه د الله عز وجل څخه کینه او بغض او عداوت د دشمنی خبرې چې دوی د اسلام او مسلمانانو او د رسول الله په شان کې کوي. د یسنون کلمه د سنا څخه اخیستل شوې ده. سنا په اصل کې د دوه شانو تاول او رانغښتلو ته وایي. لسان العرب ولا دا تشریح کوي دوه شان را تاول رانغښتل دي ته سنا وایي. په دغه مقام کې علما ولته علامه الوسی رحمه الله دغه مفهوم بیان کړی دی. یسنون صدورهم یعنی کفار د قرآن کریم د منلو اعراض کوي. پر دغه تفسیر باندې د سنا کلمه چې ده د کنایه یا مجاز په ډول د مخ اړولو څخه عبارت دی. الا انهم یسنون صدورهم، دوی اعراض کوي د قرآن څخه، یعنی مخ اړوي. څوک چې یو شی قبلوي نو هغه ته مخامخ او څوک چې نه قبلوي د هغه سینه اړوي. یو تفسیر یې داس
دوم تفسیر دا د سنا کلمه چې د پټولو سکنایت یعنی منافقین د نبی کریم علیه السلام عداوت او د قران کریم نه منل په زړونو کې پټوي دا داسې دی لکه خپل سینې چې باندې راتاو کړي او راټولې کړي نو یسنون صدورهم کفار او مشرکین د قران څخه اعراض کوي په داسې صورت کې به کنایتن او مجازن دا د سنا کلمه چې د مخ اړولو څخه عبارت سي او د پټولو معنا ورکوي چې منافقین په خپل زړه کې د قران او د نبی کریم علیه السلام عداوت ساتي لکه سینې چې پرکشته کړي دوم تفسیر او دریم تفسیر کفارو به حقیقتا دغه سکارونه کوي خپل سینې به تاول یا راتاول دا د دې د پاره چې خپل ځانونه شپ کالو په جامو کې راون غاړي او څه چې په زړونو کې دي هغه په خپل خیال شپټ وساتي چې دا سینې چې الله او د پیغمبر په مړ باندې پوسي نو په دغه صورت کې کچيري د حقیقت باندې عمل کو یعنی کچيري دی د خپل جامع پر ځان راتاول نو بیا حقیقت ځنی مرادي شو نو الا انهم يسنون صدورهم دو احتمال مجازي دي یو احتمال حقيقي دي حقیقت دار چې دی په حقیقت کې دی خپل سینې تاول راتاول هغه چې په ځړ کې هغه په خپل فکر ګمان سره څه کول پټول محققین مفسرین فرمایي چې دا ذکر سوی کلمه الا انهم يسنون کچيري د دې سما يطلق عليه السنا مراد واخیستل ما يطلق عليه السنا یعنی هر هغه شی چې د سنا یا تاول راتاول اطلاق پر کیږي کې چیرې د عامه معنا واخیستل شي نو د دروس معنا او ته شامل شي او د شان نزول پر ټول روایت باندې به تطبیق امراسي یسنون د سنا څخه ده سنا د اعراض په معنا واخلو یعنی د مخ اړول د مجازي معنا سره سنا چې ده د پټولو په معنا واخلو په ځړ کې د دشمنی ساتل د مجازي معنا سره سنا تاول د سینې تاول د اسلام او د قران او د نبی کریم علی اسلام په مخالفت الا خبردار حين اغه وختم الله عز وجل دوی شفیجنی یستغشون چې دوی رانغاړي او تاوي او پټوي ځانون خپل سیاب په جامو کې هم خپل یستغشون انفسهم فی ثيابه مطلب دی چې دوی رانغاړي جامې خپل پر خپل ځانو باندې یستغشون ثيابهم على انفسهم على اجسادهم چې دوی خپل جامې رانغاړي خپل جامې راټولوي خپل ځانونه په خپل جامو پټوي يعلم ما يسرون وما يعلنون الله عز وجل فی جنابه چې دوی په پټ کې دوی پښکار کوي انه علیم بذات الصدور یقینا بشک الله عز وجل چری ډیر شپو فی جندن کی ذاتی بذات په حالات او احوال الصدور د سینو په حالات الله عز وجل خبر دی د نن د پاره دومره درس کافی دی الله عز وجل د عمل توفیق را نصیب کی یو لسمه پاره او یا سفاره د الله عز وجل په اعانت او توفیق سره پای ته ورسېدل را روان درس په ان شاء الله د دولسمه پاره څخه وي صدق الله العظیم